د مجیب صدران کرکټ ته راتګ او پریټي زینټا سره په هوټل کې ناشته. دوستانو، مخکې له دې چې پر موضوع خبرې وکړو، هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل پښتو او د شرنګانې مو شرنګوي تر څو تاسو ته زموږ خبر ورسیږي. دوستانو، د مجیب کرکټ ته راتګ او د پریټي زینټا کیسه. مجیب زدران وایي: زه ماشوم وم چې پلار مې مړ و. 3 وروڼه مې دي، ټول مشران دي. زه د 3 میاشتو وم چې مور مې زما د ماماګانو یعنې نورعلي زدران دوی کره اوسېده. اوس هم اوسېږو. نورعلي زدران زما د کرکټ استاد دی. چې کوم هېواد ته به لاړ، ما ته به یې زنګ وواهه چې نن دې کوم پریکټس کړی که نه. مور به مې راته اکثره ویل خپل سبق وایه. ما به ورته ویل د تعلیم نه مې د کرکټ سره ډېره مینه ده. روپۍ به نه وې، کله ناکله خو به مو سوځول شوو تارکولو او ټوټو څخه هم توپ جوړ کړ. لوبه مو به پرې کوله. کله به چې د بېرته راتګ پر مهال به راسره چا ستړي شي هم نه کول. د چا دا خیال کې راتله چې مجیب به نړیوال لوبغاړی شي. 12 مې پاس کړی، پوهنتون هم وایم که ژوند و. مجیب وایي چې موږ هوټل کې وو. پریټي زینټا خپل منیجر راولېږه چې راشه او ناشته راسره وکړه. زه چې ورغلم ډېر ډاډ یې راکړ. بیا یې راته وویل ما ته پښتو زده کړه. څو ټکي مې ورته وویل خو ژبه یې پرې نه اورېده. بله ورځ ورته راشد خان څه ټکي زده کړي وو چې بس ته راوختله. راته یې وویل څنګه یې؟ زه حیران شوم چې دا یې څنګه زده کړ. ما چې به ورته څنګه یې لفظ ویلو نه به یې شو ویلی. بیا مې ورته وویل څنګه کاره؟ ذهن کې کاره ترې لرې کړه او یې ورسره اضافه کوه.